السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ او جوړ به شپې ورځم په کامیابۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی یو ځل بیا د پاین سټیپ چینل لاره درته غواړم چې یوه ښکلې او بهترینه په زړه پورې ویډیو درته جوړه کړم. د فیسبوک په اړه څنګه یوه اوږده وی آی پي یعنې جوړه کړو په خپل پروفایل کې. هغه دوستانو چې زما چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل د هرومرو د سبسکرایب کړه او ترڅنګ یې بل نشان هم ووایئ تر څو زما ویډیوګانو تر هر څه نه مخکې تر تاسو در ورسیږي او ویډیو که چېرې که مو خوښه شوه ویډیو هم هرومرو در سره لایک کړئ تر څو نور هم ورشي په یوټیوب کې. نو راځئ ویډیو شروع کوو. له هر څه نه مخکې تاسو به وروشئ خپل یو کروم براوزر ته. په کروم براوزر کې به تاسو څه کوئ؟ تاسو به خپل پروفایل ته ورشئ او ایډیټ په باندې به چې کلیک کوئ. نو راځو د هر څه نه مخکې باید تاسو څه وکړئ سټپ بای سټپ یې زه درته ښیم لږ څه هغه رقم ده چې ویډیو درسره سکیپ کوی یم تر پایه په هغه ورسره وګورئ. نو وینئ چې نوم دی ایډیټ د پابلیک ډیټیلز په دندې به کلیک وکړئ. په دندې چې کلیک وکړو نو لاندې به وروشئ دلته یې لیکئ یو لینک ته یو هاو د یو ویب سایټ نو په دغه کې به تاسو لینک نه کلیک کوئ. دا لینک نه چې کلیک وکړئ دلته لینک کلیک کړئ دلته آرټ لینک لیست او بل آرټ ویب سایټ لینک ده. په دا آرټ لینک ویب سایټ هغه به چې کلیک کوئ په دندې چې کلیک کوئ ترکیزه بیخه پیره به تاسو څه کوئ چې څومره یو پروفایل کې څومره ویډیو او آی پي یعنې څومره اوږد پروفایل چې څومره قسم ډیزاینونه څه وړئ انتخابوئ. نو په دغه کې به څه کوئ د ټولنیزې رسنۍ چې تاسو بېلابېله انتخاب کړئ. دغه ټولنیزې رسنۍ چې هر کله تاسو انتخاب کړئ نو داسې تر پایه راسره په غور سره وګورئ. دا ټوله کې انتخابوئ یوه نه بله ټولې یو رقم ته مه پرېږدئ بیا هغه ځینې وی آی پي نه انتخابوي نه. نو تاسو هم زه ویډیو لږ سټاپ کوم نو تر بیخه پیره دا ټولې داسې چینج کړئ. تاسو به هم دا رقم ته چې وی آی پي تاسو کوم تر بیخه پیره تاسو جوړوئ. نو تر پایه راسره وګورئ ویډیو هم دا ډېره مهمه ده ډېر مخته مو سټایلي آیډۍ هم جوړولی. نو دغه سټایلي آیډۍ په اړه به زه داسې لږ ورو داسې ویډیوګانې درته جوړوم او ستاسو هم کمنټ ورته پرېږدئ. دا آرټ سوشل لینک وینئ په دندې چې کلیک کوئ دلته به خپله چې لیست خپله سره زیاتېږي دا کلون دی. نو داسې مو مثال په ډول لوډ شئ دغه وی آی پي چې دی دا ډیزاینونه دغه به تاسو زما د یوټیوب کې یو بلاګر لینک دی. دغه بلاګر لینک نه چې تاسو هر کله کلیک وکړئ لینک نه کلیک وکړئ نو تاسو به دغه وی آی پي چې دی دا به ټوله تاسو هلته ووینئ. تاسو به هغه له افسانې سره تاسو راکاپي کړئ او بیا به په خپله فیسبوک وی آی پي کې تاسو استعمال کړئ. نو دا تاسو ماته مسیج مه کوئ نو دلته هر څه زه دلته په بلاګر کې درته چوم تاسو په اسانۍ سره د هغې د پوښتنې او انتظار تاسو ورته راغلی. نو دا به چې کاپي کوئ نو دلته به چې پیسټ کوئ. نو دا سلسله به همداسې کوئ داسې ګوته او زور نسید اینا وروسته به دلته پاس ته لیکي پیسټ ته لیکي هغه کوه. نو د ځینې هم داسې دا ټول په یو شان داسې سلیکټ کوه دا ټول به مو چې کړی وي په نوبت سره ټول داسې په ترتیب سره په بلاګر کې چولئ. ویډیو تر ټوله راسره وګورئ شاید زه د سټایلي آیډۍ په اړه زه 6 او 15 ویډیوګانې اپلوډ کړم. ستاسو نه مې هیله ده چې زما یوټیوب هم درسره سبسکرایب کړئ او تر نورو ملګري هم ورسوئ تر څو زما ویډیوګانې څخه نور څوک هم خبر شي. بغیر د کوم پوښتنې بغیر د کوم مصرفه تاسو خپله په خپل موبایل کې سټایلي آیډۍ په خپله جوړه کړئ. یوازې زما چینل لارې چې زما ویډیوګانې تعقیب کړئ. نو دغه پیسټ په همداسې سلسله به همداسې کوئ دغه ډول پیسټ کوئ. نو زه دا مو په نټ پیډ کې ایښي وي دا مو پیدا کړي وي دغه به ټولې چک کړئ دغه به تاسې راکاپي کړئ. مو ډېر مشکل یو بل نه یوټیوب نه داسې ګوګل نه مې ډاونلوډ کړی دی درخواست یې مې دی بیا همدلته چول دي تاسې زما بغیر د کوم پلټن نه بغیر د کوم چېرته چې سوال وکړئ نو تاسې هغه بلاګر کې بیا پرته وي دغه مواد تاسې چک کړئ په اسانۍ سره به تاسو ځان ته کاپي کړئ. نو وی آی پي یعنې هغه کې زه ټوله ته ښیم چې څومره یوه اوږده وی آی پي جوړېږي نو تاسې په اپوزیشن کوئ نو تاسې به انشاءالله ډېر څه ترې زده کړئ. نو راځو دا سلسله همداسې شروع کوو دغه به ټول داسې چوئ په ترتیب سره دا هر څه به داسې ښکلي ښکلي دغه لینک کې که سوشل میډیا کې به تاسې چکئ چوئ دا تکوزې بیخه پیره نو تاسې چکئ دغه ټولې به داسې چوئ دا وینئ دغه زه دا ټوله زه کاپي کوم او په نوبت سره چوم. نو دوستانو هغه کسانو چې زما یوټیوب چینل تعقیبوئ نو یوه هیله هم درڅخه کومه چې زما یوټیوب چینل تر نوره هم ورسوئ ویډیوګانو شیر کړئ لایک یې کړئ تر څو زما یو څه سبسکرایب زیات شي
او تاسو او خصوصا پښتانه یو څه ترې زده کړي. زما مې چینل په لږ په مخ او ترقۍ لاړ شي. دا ټول به له سپاسنۍ اسانۍ سره به کاپي کوئ، هلته به چکې چوئ، پیسټ کوئ. دلته به کاپي کوئ، نوټپیډ څخه به کاپي کوئ، هلته به په پیسټ کوئ په خپل. خو دا وی آی پي باید تاسو په کروم براوزر کې خپل فیسبوک چکې خلاص کړئ. نو هغې له لارې تاسو چک کړئ، هلته دا وی آی پي اوږده وی آی پي جوړولی شئ. لیټ فیسبوک او شین فیسبوک کې تاسو دلته دغه غټه وی آی پي نه جوړېږي. جوړېږي مشکل خو دلته په کروم براوزر کې چک کړئ، په اسانۍ سره جوړېږي. دلته کروم براوزر کې خپل فیسبوک کې لوګن شئ، نو هلته چک یې په دقت سره یې چې جوړولی شئ. نو مو ویډیو سټاپ کړه، تر بیخه پورې همدا ټوله وی آی پي داسې قسم وی آی پي مې چک کړي ور واچولی، تر کیزې بیخه پورې دي. وینئ دغه سوشل میډیا لینک کې دا څه وینئ سلیکټ د لینک کې دا مې ټوله ور واچولی شو. نو دغه د اوس چک په دا سیو باندې به چک کلیک وکړئ. دا کیزې وینئ سیو جوړېږي، په سیو باندې مې کلیک کړه، لږ انتظار. دلته بیا کیزې لاندې بیا لږ انټرنیټ په کار پرې ونه کړم، یو ځل بیا کوشش پرې کوم. دلته بیا چک د سیو باندې به کلیک وکړئ. سیو باندې چې کلیک وکړئ لږ څه انتظار ورته کوو تر څو دغه سیو کړي په خپل فیسبوک کې څه شي کې زیاتې کړي دا لینکونه. لږ څه صبر ورته وکړئ، داسې 15 شپږ 8 ثانیې به دقیقې 8 ثانیې به لږ صبر ورته کوئ تر څو د وی آی پي چک کې سیو کړي. یعنې لږ څه صبر ورته کوئ. پوس یعنې خپله وینئ چې ګبرهمات و. اوس لږ څه صبر ورته وکړو. نو وینئ sorry something you want to know. نو تاسو دغه وی آی پي چې شوه قبیله شوه باک ټو هم باک ته به لاړ شئ. اوس په چک کې سپو وګورو چې څرنګه ایم وی آی پي څرنګه شوه، زیاته شوه نه شوه، زیاته څرنګه ډیزاین شوه ډیزاین نه شوه. نو خپله فیسبوک پروفایل خلاصوو، لاندې راځو لږ خلاص شي. وینئ دا وی آی پي چې دا مو ورچولې څومره ښکلې پیلدی کېږي، د څومره اوږدې تاسو دا دوستانو چې څومره اوږدې جوړوئ هغه رقم ته اوږدې جوړولی شئ خپله فیسبوک پروفایل. نو همدا طریقه وه. هیله لرم چې خوښ شوي وي. څومره ښکلی ډیزاین دی. هیله لرم چې یو څه هم ترې زده کړي وي د هغې ویډیو څخه. نو دغه ویډیو وه. هیله لرم چې دغه ویډیو هم خوښه شوې وي. د پاتې ویډیوګانو لپاره زما سره پاتې شئ. که چیرې دغه ویډیو هم خوښه شوې وي او یو څه هم ترې زده کړي وي ستاسو لپاره په زړه پورې وي، نو دغه ویډیو درسره لایک کړئ او تر څنګ یې چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. چینل سبسکرایب او بیل نشان یې هم ووهئ تر څو نوره د اسټایلي آیډۍ په اړه کومه ویډیوګانې تر تاسو در ورسېږي. د پاتې او نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سره پاتې شئ. د اوس لپاره د خدای په امان.